سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله قدسی یو سیمینار کې و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات دا خبره رانه مخکې د خولې نه ووته، همدې ځای کې به تعقیب کړم. دا ده ښه چې دا ټول ستونزې ولې دوی د مخې نه لرې کوي. پنځه کسان چې په چوکۍ ناست دي چې د هغوی نظام ته خطره پیښه نه شي. اوس به څوک وایي چې کورنۍ نظام ته څه خطره پیښولی شي. دا 3 کاله مخکې چې فتح راغله، دا جهاد کورنۍ کړی ښه، دا فرد نه دی کړی دې مولوي صاحب دې مولوي صاحب دې مولوي صاحب، دا جهاد کورنۍ کړی. زه یې خپله بېلګه وایم. د فتح نه راوروسته معاش شروع شوی دی، هلې په اصطلاح خاطرخوا معاش چې سړی ورباندې یو څه راوړی شي او اخیستی شي. د دې نه مخکې زه، زما کور ودانه، زما بچي، زما اجتماعي مسؤلیتونه ادا کول، دا ټول په کورنۍ، په پلار، په مور، په ورونو. اختر کې به نه و، په روژه کې به نه و، په مناسبتونو کې به نه و، نه یې د زوی پښې لوڅې وي، نه یې سر لوڅو، نه یې تنه لوڅه وه، نه په خېټه وږی شوی دی. مقابل کې د نظام او د اردو په مقابل کې اردو نه وه، د اردو په مقابل کې کورنۍ ولاړه وه. هغې خلکو دا فکر کړی دی دا باید ونړېږي. یو یې دا کار وکړو، دوهم یې دغه د موږ به تاسې دا د بلاکونو سیستم نه دی، کالوني او بلاک ملاک، دا د ژوند طریقه داسې وربدله کړه چې د 3 نه ډېر خلک پکې ونه اوسېږي. بس یو ورور به په یوه ځي، بل به په بل ځي، بل به بل ځي، دا خلک به سره پېژني نه، تس نس. واده دې په هوټل کې وکړي چې نه د کلي او د ساحې غریب ورته راشي او نه کوم ماشوم وخوري. بس هماغه سړی چې کارت ورسره دی، دروازه کې سړی ورته ولاړ دی، کارت وښایه، تا ته ما دعوت درکړی که مې نه دی درکړی، او تا سره دا 3 نفره نور څوک دي، بس دا خبرې دي. دا اصل کې د کورنۍ د نړولو کوششونه دي، او دا مسله ډېره اوږده ده، دا په همدې 2 خبرو کې نه شي انحصارېدی. دې کې تاسې کولی شئ دغه هر مخکې چې کومه بسترسازي شوې ده، دغه هر اصل چې ایښودل شوی دی، دا د کورنۍ د نړولو دپاره یو غټ تحداد کېدلی شي. ښه خبره تر دغه ځای بس کومه. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما